السلام علیکم ملګرو ښځه خاوند ورانو او فیصله بیا تلې شیخ صاحب له فیصله کړې ده شیخ صاحب ډېره ښایسته فیصله کړې ده تاسو دا واورئ نو او د شیخ شاته کمنټ کې ماشاءالله مو لیکي د ویډیو ثوابونه شریکه مخکې ملګرو سره راځئ رشته داره زنانه داسې خوشطبي به پکې کوو ښه زموږ یو زنانه ده رشته داره د هغې او د خاوند روانه راغلې بېادبي دې معافي خبره مې خولې له راله خو کوم نو ما وله جوړه کوله طالبانو سره دا خبرې کوو عامو سره نه کوو تاسو اکثر طالبان ناست نو ما وله جوړه کوله هغه رشته دا زنانه هم زما نه ستر نه کوو مشره زنانه ده او خاوند نه یم د خیر ډېره مشره هم نه ما وله روغه کول نو را مې وستو نو زنانه ډېره تېزه وه خاوند به ډېر زیات راټه و بد برد به یې ورته وي نو ما ورته د خدای نیکبختي دا ستا خاوند دی احترام قدر د خاوند عزت شریعت کې یو حق دی وی دی راوله ما دې مخامخ خبرې کوو ته به جوړه وکړې سړی مې راوسته مې دا ولې ما ته نه مې پرېږدي هر وخت مې کنځي بار ته راپسې روځي د خلکو مخکې مې بېعزته کي ومې وهله ومې ټکوله په والو ټکولو نه ده مې اصل جنګ پسې دی لاول چې لاول به جنګ معلوم کړو که نه یو ځای به معلوم کړي چې کوم ځای نقصاني پلستر به ورکړې مې اصل مقصد څه دی ښځه ډېره عجیبه وه ما ته مولوي صاحب دې سار لاړ شي ډیوټۍ له چې بیا راشي ډیوټۍ نه زه وله ښه مزېداره روټۍ موټۍ برابر کم پې وخورم دې بیا وځي لاړ شي پټي ته ګیا راوړي سار وله نوکران نوکر بوځي مزدور بوځي هغه زه وله برابر کم مازدیګر وله چای ورکم دې لاړ شي جومات ته جومات کې دې خپل منځو کې مانځه نه پس لګیایي خپل تلاوت کوي تلاوت نه پس دې ماښام منځو کې ماښام نه پس اوابین کوي ماسخوتن منځو کې مانځه نه پس لګي خپل تلاوت نو ما د خدای نیکبخت داسې بزرګ خاوند تعالی خدای درکړی دی او ته ده پسې خبرې کوې خوله به دې شله شي خوله به دې به ګونګی شي دا ما ته وې لږ مخکې ځم خبره به خلاصوم وروستو به خبرې کوم دا خو خبره نیمګړې اورېده مې ښه ورپسې ځه نو بیا ماسخوتن چې دې خپل منځو کې بیا نفلونه کوي وی چې نفل وکړي او کټ ته راشي نو وی قبلې ته مخکې تسبیح اړئ وی مولوي صاحب پیش وی میں بالکل پیش میں پیش ہوں نو مفتی صاحب ته هم خدای ته ګورئ لږه ګزاره کوئ دې خلکو سره لږه ګزاره ورسره کوئ نو ما هغه ته وی تا خدای بېخو باسه ما ګوره حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي ان لنفسک علیک حقا نو نفس هم حق دی ان لزوجک علیک حقا د ښځې هم حق دی نو ما خو یو ټکې به ویم خفه نه شئ نو ما وی دلته کې ردې تسبوړو وخت نه دی نورې تسبیح اړوه دیکھیے اجر دی ثواب دی دیمه دی عمل کوئ د رسول الله مبارک سنت دی قسم په خدای ما نه خو اکثر طالبان تپوس کوي وی د ورځې که سړي بیبي سره یو ځای شي مې بالکل په شریعت کې دام ثواب دی دا خو ثواب دی ګوره بعضې حضرات وایي بېادبي دې معافي وي زموږ پیر صاحب ډېر ښه سړی دی ولې وی خپل خواهش یې قربان کړی دی او واده نه دی کړی خپل خواهش یې قربان کړی دی واده نه دی کړی ډېر ښه سړی میاړو هم ښه سړی نه دی وی هغه خواهش قربان که د ښځې او د بچو مې ناجوړه دی دا ولټوه دا بیمار دی دا خواهش قربان کړی نه دی مې د رسول الله مبارک نه غټ پیر څوک بیبیانې کړي دي که نه وایه که نه صحابو نه غټ پیران څوک بیبیانې کړي دي که نه دي کړي نو ما دا سړی ناجوړه دی پیر صاحب دې جوړ نه دی ما وی که دا تا ولټو قسم به خدای بیمار دی دا خواهش نه دی قربان کړی دین هغه دی چې مونږ ته د رسول الله مبارک نه راغلی دی قسم په خدای که څوک د رسول الله مبارک د سنتو نه بغیر یو شي کې دین ګوري دا به دین نه دا به ګمراهي وي دین هغه دی چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی پیر ماله هغه دی چې د پیغمبر په سنتو برابري